एक पैगंबर जाते थे, दूसरा उनकी जगह लेता था, और अब मैं आखिरी पैगंबर हूं, यानी अब दुनिया की یو ویډیو ډیره زیاته وایرل ډیره زیاته په ټرند کې روانه ده چې یاره مولانا فضل الرحمن صاحب استغفر الله د پیغمبري دعوه کړې ده او چې یاره زه اخري پیغمبر یم نعوذ بالله استغفر الله ټول وایي خو د دې ویډیو ټول حقیقت سره شیر کوم چې یاره دا کار چا کړی دی او په څه وجه باندې سوشل میډیا دا مطلب دا دی چا راوړاندې کو آیا مولانا صاحب رښتیا داسې ویلي دي نو دا ویډیو به سره پوره ګورئ مخکې به ډیره شیر کوي چې هغه مخالفینو ته د هغوی ورسي چې یاره داسې پروپیګنډې داسې ملنډې دوی په رښتیا کوي یا په دروغ باندې نو راځئ السلام علیکم ملګرو دا ویډیو به سره پوره ګورئ ډېره زیاته وایرل روانه به د سایډ باندې به تاسو وینئ چې یاره استغفر الله چې یاره د خلکو دا وایرل کړله چې مولانا د پیغمبرۍ دعوه کړله نعوذ بالله نو تاسو د دې ویډیو ټول حقیقت سره د دې ویډیو شیر کوم دا چا کټ کړی دی دا کلیپ نو لاول د دا ویډیو ګورئ چې یاره دا چا کټ کړی دی بیا سره پوره کلیپ هم شیر کوم خو دا ویډیو به هغه مخالفو ته د دوی چې کوم مخالف دی هغوی ته به ضرور رسوي چا چې دا کار کړی دی نو زه یم چې یاره الله دې تباه برباد کړي تاسو ټول وایئ چې امین لاول چې کوم غلطه ویډیو ده مطلب چا چې غلطه کړې ده دا وګورئ ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں میرے بعد نبی نہیں آئے گا البتہ میرے نائب آئے ملګرو دغه د ویډیو کلیپ هم کتلی وي چې یاره په دې کې هغه مطلب یو واقع ته بیان کړې ده او هغه پول کلیپ ته سره هم شیر کوم اوس ښه هغه یو واقع بیان کړې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حوالې سره نو دا چا ته په قص باندې کټ کړی دی څومره ډېره زیاته د افسوس خبره ده څومره یو غلط کار دی دا یاره داسې لکه سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې خو داسې مطلب د دې علماو سره د دې مولیانو سره دا د ولې یاره دا پیشاړې دا ملنډې دا ډېره زیاته غلط کار دی ملګرو اوس هغه پوره کلیپ وګورئ ډېرو ملګرو دا راسنټ له یاره په علي شه باندې ویډیو کې په پلان کې باندې ویډیو کې په دې باندې ویډیو کې په هغې باندې ویډیو کې وایي راشه ده دا کار کړی دی نو ویډیو مې تر هغې نه کوله چې یاره څو پورې ثبوت نه و راغلی نو دا پوره ویډیو اوس وګورئ چې دا یو خنزیر به چې ته کټ کړي وي الله دې تباه و برباد کړي تاسو ټول وایئ چې امین دا ګوره اوس پوره کلیپ یې ګورئ ښه دا د دغه بیان یې کټ کړی دی او وایي راشه استغفر الله مولانا چې کوم دی د پیغمبرۍ دعوه کړې ده څومره یو غټ الزام دی دا وګورئ ښه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا ہے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے سیاست کا معنی ملکی ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہو میرے بعد نبی نہیں آئے گا البتہ میرے نائب آئیں گے خلیفے آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے ملګرو دغه پوره کلیپ هم تاسو د مولانا صاحب کتلی وي چې ښه په یو سټیج باندې تقریر کوي وغیره خلک هم ورته بلها ناست دی نو دا یو واقع چې کوم دی بیانوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حوالې سره نور پوره بیان خو لا دومره نشته بهرحال دا به چې ته ډېر بیاني خو دا هغه پوره کلیپ دی نو د دغه کلیپ نه چې کوم دی هغه دا خبره به دې کس پتې کټ کړي هر څوک چې وي هغه ته دا کټ کړي ده او دا د 2021 ویډیو ده اوس یې نن سبا یې وایرل کړه چا چې ته اپلوډ کړي د خلکو شیرینګ یې دومره شیرینګ دی چې یاره زه تاسو ته ویلی نشم او دې قمقل خلکو ته والله حیران یم نو سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې بیا ورته هم خلک کنځل کوي مولوي صاحب ته دا وګوره وایي دا داسې دی او په اخري وخت کې دی داسې شي دا داسې دی ډېره زیاته د افسوس خبره ده ملګرو دا وګورئ نو ټولو هغه ملګرو ته چې یاره دا مطلب د دوی سره هر چا څومره قصد یا چا ورته قار وي هر څه وي نو هغه په خپل ځای باندې خو لکه مطلب داسې قسمه پیشاړې داسې قسمه پروپیګنډې یا داسې د دروغو کلیپونه را جوړول دا د یو ویډیو نه بل ته کټ کول داسې کسان پکې دي چې یاره د عمران خان ته کله د شادو سره ولګوي کله مولوي صاحب ته دغه ولګوي ګوره دا څومره د افسوس خبرې ده که نه چې یاره هغه د ملک وزیر اعظم دی او که هر څه مطلب د ملک وزیر اعظم پرېږده
بیا هم یو انسان خو دی که نه او انسان به طور یو مسلمان دی د هغې سره چې مطلب تاسو دا شکلونه بدلوئ کله څه کوئ کله څه کوئ نو ګورو ملګرو دا څیز مطلب دا دی خوند نه کوي او نه دا پکار دی د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه او ملګرو دا ویډیو به پوره شیر کوئ همدغه پوره ویډیو ده خو دا چا چاته دا کلیپ کټ کړی و ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ملګرو والسلام